بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن دوهم کلاس ته. تېره ورځ مې پر بیسیک د وینډوز پر بیسیک یعنی اساسي تعریف و کمپیوټر پېژندنه او پر دې شیانو باندې بحث وکړئ. ډیسکټاپ مې پکې وپېژندئ، سټارټ منو مې پکې وپېژندله، ټاسک بار مې پکې وپېژندئ او یو دانه دلته په دغه کې فایل ایکسپلورر پاته دی. صحیح شو؟ د هغه څخه وروسته بیا کیبورډ شارټکټ فور فاسټر ورک یعنی کیبورډ شارټکټونه د تیز کار دپاره چې موږ کاروو. صحیح شولو؟ زیاتره کسان چې کار کوي په کمپیوټر کې کار یې وسا کېږي خو دی هغه اوږده لار تعقیبوي. فرض که لومړی راځو کیبورډ ته. همیشه دا په یاد ولرئ دا زموږ کیبورډ دی. 1 2 ځ تر صفره پورې دلته موږ شمېرې لرو. د هغه څخه وروسته د ا څخه ځ تر دلته زیډ دی او راځه تر دې ځایه پورې چې کو دا شیان دی یعنی الفبا ټول دي. صحیح شو؟ او په دې ځای کې بیا موږ شفټ لرو، داسې اوږده بټن ده، دلته کنټرول لرو، دلته الټ لرو، په دې ځای کې هم دغه شیان لرو. بعضې کیبورډونه دلته یو جلا برخه هم لري او بعضې نه ټول کیبورډونه د F1 څخه نیولې ځ تر F12 پورې بټنې دلته لري. کیبورډ دی. کیبورډ څه ته ویل کېږي؟ کیبورډ د کمپیوټر هغه انپوټ الې ته ویل کېږي چې د هغه په واسطه کمپیوټر ته ډیټا داخلېږي. دا یې تعریف دی. صحیح شو؟ په عموم کې کیبورډ د 5 برخو څخه جوړ دی. کیبورډ څو برخې لري؟ 5 برخې لري. اول دغه F1 F2 دې ته څه شی ویل کېږي؟ فنکشنز یا فنکشن بټون یا فنکشنل. ولې فنکشن ویل کېږي؟ فنکشن معنا دنده. صحیح شو؟ دغه F1 څخه تر F12 F1 F2 F3 هر بټن یې په هر ځای کې ځانګړې دنده اجرا کوي. سره به خلاص شو؟ په دې خاطر و دې ته فنکشنل بټن ویل کېږي. د دې څخه وروسته دلته دغه کې د 1 څخه بیا تر 0 دې ته بیا څه ویل کېږي؟ نامریک ویل کېږي. نامریک بټن یعنی شماروار بټن. او د دې څخه ښکته بیا د ی څخه نیولې تر زیډه پورې دیو ته بیا څه ویل کېږي؟ الفبا ویل کېږي. ABC دي. صحیح شو؟ الفابیک په انګلیسي کې الفابیک ورته ویل کېږي. الفابیک زه په انګلیسي چندان نه پوهېږم. دا دې ته الفابیک ویل کېږي. د دې څخه دلته کنټرول لرو، شفټ لرو، الټ لرو. په دې ځای کې هم کنټرول لرو، شفټ لرو، الټ لرو. دواړو یعنې چپه لاس وروسته لاس دواړو ته لرو. و دې ته بیا څه ویل کېږي؟ کنټرول بټنز ویل کېږي. څه شی؟ کنټرول بټنز. او د هغه څخه وروسته دلته موږ یو څو بټنې نورې لرو. هر کیبورډ یې لري. صحیح شو؟ 4 غشي دي. یو دا طرف، یو دا طرف، یو طرف، یو دا طرف. 4 طرفه لري. و دې ته بیا کومې بټنې ویل کېږي؟ نویګیشن بټنز. نویګیشنز. 1 2 3 4 او نامریک څه شو؟ 15 برخې. کیبورډ په عموم کې د څو برخو څخه جوړ دی؟ د 15 برخو څخه. دا یاد سره ولرئ. اوس نو زما کمپیوټر چې دی دغه برخه نه لري نو د دې نامریک ته دا ځای ویل کېږي. او هغه کیبورډونه کمپیوټران چې د نامریک برخه لري بیا هغه ته بیا څه ویل کېږي؟ اصلي نامریک یې دغه ځای دی یعنې محاسبه یا ماشین صاحب یا کوم ځای دی دا ځای ته ویل کېږي. مشکل خو نشته انشاءالله. دا اوس موږ د کیبورډ پېژندل. د دې څخه وروسته په کیبورډ کې موږ څو تیز شارټکټونه لرو. صحیح شو؟ تیز شارټکټونه هغه د 2 ساعته پاتې تر څو دغه د شارټکټ څخه مخکې موږ هغه دنده په کمپیوټر کې ووینو وپېژنو. صحیح شو؟ بیا وروسته دندې سره شارټکټ هم وایو. راځو اوس نو زموږ د دا کمپیوټر څه شی دی؟ سکرین یې دی، ډیسکټاپ اصلي صفحې ته ویل کېږي. دا لاندې تورې صفحې ته ټاسک بار ویل کېدل. په عموم کې چې کمپیوټر مې چالان کړي بس دا صفحه درته راوړي. سر به خلاص شو؟ دلته موږ په پریزنټیشن کې څه لرو؟ فایل ایکسپلورر لرو. دغه دی فایل ایکسپلورر. فایل ایکسپلورر په عموم کې د کمپیوټر هغه موقعیت ته ویل کېږي چې د کمپیوټر منبع نښي. کوم ځای دی؟ دغه ځای کې موندلی دې ته فایل ایکسپلورر ویل کېږي. دا خو موندلی دی چې دغه زموږ ډرایوونه په دې ځای کې دي. سره به خلاصو؟ دې ته فایل ایکسپلورر ویل کېږي. نو که چیرې موږ دې ته راځو هغه اوږده لارې دا د دې سپیسي خو وینئ دا دې سپیسي چې د ډبل کلیک پر وکړئ دلته موږ دې ځای ته راځو. دې ته فایل ایکسپلورر ویل کېږي. ولې فایل ایکسپلورر ویل کېږي؟ چې دا د کمپیوټر هر فایل د دې ځای سره اخیستل کېږي. په دې ځای کې سی ډرایو
سی ډرایو حتما موجود وي. نور خلک 2-3 ډرایو جوړوي. ډرایو دغه د ذخیرې ځای ته ویل کېږي. خو سی ډرایو دا شی په یاد ولرئ مطلقا شی مه پکې ږدئ. زیاتره کسان په سی ډرایو کې شیان ږدي. صحیح سولو. سی ډرایو د دې دپاره نه دی چې موږ ذخیره پکې ونسو، یوازې د کمپیوټر سیستم په سی ډرایو کې پروت دی، وینډوز په سی ډرایو کې پروت دی. سر مې په خلاص شو. که چیرې موږ لنډ دې ځای ته راځو، اوس موږ د کیبورډ د شارټکټ بحث دلته کوو. کنټرول ای، کنټرول نه وبخښئ، په کمپیوټر کې موږ دغه بټن یې ته څه ویل کېږي؟ دغه د وینډوز لوګو چې لري دا وینئ، دې ته وینډوز کی ویل کېږي. دا چې ونسئ ای ووهئ ورسره موږ ته څه شی راخلاصوي؟ وینډوز ایکسپلورر راخلاصوي. دا دې راخلاصه کړي. په دې کوم سر خلاص. په دې ځای کې زموږ دغه ساحه چې دا د ایکسپلورر په نامه ده او دغه ساحه بیا د چیش په نامه ده، دې ته نیویګیشن بار ویل کېږي. نیویګیشن بار، نیویګیشن بار بیا د دې لپاره کارول کېږي چې د ډرایو څخه مخکې لنډه لار موږ ته د ذخیرې په دې ځای کې موږ کولی شو چې په ډاونلوډ کې هم سافت وکړو، په ډیسکټاپ یې هم وکړو، پکچر هم جس پي سي ته چې راسي ډرایوونه راته راوړي او دغه څو فولډران دي چې موږ ته د ډرایو فولډران دلته ښکاره کوي. او دغه څخه کښته دې خواته موږ دغه څو فولډره لرو لکه ډیسکټاپ دلته چې لرو، بیا لاندې سی او ای او ډي دغه ډرایوونه دي. مشکل خو نشته. او دلته موږ یو فایل دی کمپیوټر دی ویو دی، مهم یې بیا څه شي دی؟ ویو موږ لرو. ډېر کسانو زما څخه پوښتنه کړې ده دلته دا ځل اوښتي په دا رقم شوی، دلته زموږ کې هغه زموږ ای ډرایو ډي ډرایو هغه چیرې دي؟ دغه ډرایوونه چې موږ تنظیموو په کوم ځای کې تنظیمیږي؟ ویو ته چې رالو تر ټولو ډېر چې خلک کاروي هغه څه دي؟ ټایل دی، ټایلز. نور ستا خوښه ده که پر ټایلز لرئ، که سمال، که سټراک آیکن، که لارج آیکن، که لیست، که کانټین، که میډیم، که ډیټیلز. دغه څو ډولونه چې دي زموږ د ډرایو د تنظیم دپاره کارول کېږي. خو تر ټولو بهتره چې دي ټایلز دي. دغه رقم موږ ته معلومېږي چې ډرایوونه ډک و تش یې ټوله راته معلومېږي. سر خو به خلاص، په دې مشکل نشته انشاءالله. د دې څخه وروسته بیا راځو پریزنټیشن ته. لاندې موږ څه لرو؟ creating folder, saving files and organizing documents. ګوره موږ کمپیوټر ته رالو داخل سولو او همداراز دلته فایل ایکسپلورر ته مې ځان راورسوئ. زه څنګه کولی شم چې یو فایل اوس جوړ کړم؟ ګوره څنګه کولی شم چې یو فایل جوړ کړم؟ د فایل د جوړېدو لنډه لار دا ده، په هر ځای کې چې موږ رسته کلیک وکړو، په هر ځای کې چې مازې خالي ځای، یو شی په یاد ولرئ چې خالي ځای، پر خالي ځای چې د رسته کلیک وکړئ نیو ته رالې، د نیو څخه دلته موږ مایکروسافټ اکسس هم لرو، مایکروسافټ ورډ هم لرو، پریزنټیشن یا پاور پوینټ هم لرو، مایکروسافټ پبلیشر هم لرو، همداراز ټکس نوټ پاډ هم لرو او ایکسل ورک بوک هم لرو. یعنی هر یو چې په هر ځای کې که په ډرایو کې یې، که په فولډر کې داخل سي، که پر ډیسکټاپ یې، خو دا یو فایل ته کولی سي چې راواخلي. راسه پر دې باندې کلیک وکړه، زه کوم یو راخلاصوم؟ دا ایکسل راخلاصوم. بس دا دې ماته ایکسل په دې ځای کې څه شولو؟ جوړ سو. یعنی دا د یو فایل جوړېده سو. که چیرې موږ یو څوک یې موږ ته راولېږي هغه فایل، فرض که زه راځم په رن منو کې راخلاصوم وین ورډ دا ورډ ما دا دی راخلاص کی. دا فایل بیا خلاص دی خو ثبت نه دی. سر به خلاص و. فرض که دا څو توري ما پکښې ولیکل، زه دا ثبتوم. څنګه ثبتوم؟ فایل منو ته به راسې، سیو ته به راسې. سیو ته چې رالې په دغه ځای کې دې ته ریسنټ فولډر ویل کېږي. ریسنټ څه معنا؟ چې په دا 2-3 ورځې مخکې کې ما دا فولډران کار کړي. که غواړې چې په دې یو فولډر کې ثبت کړې، فقط کلیک پر وکړه ثبت یې کړه. که نه غواړې چې بل فولډر ته ولاړ شې، بیا راسه پر براوز باندې کلیک وکړئ. ګورئ دا په هر فایل کې ایکسل کې هم درته راوړي، پاور پوینټ کې هم درته راوړي، په ورډ کې هم درته راوړي. کله چې فایل ثبتوئ څه رقم ثبتوو؟ رابسې براوز ته. براوز چې خلاص کړئ موږ ته کوم ځای راځي؟ فایل ایکسپلورر صفحه راخلاصېږي. دلته اف ډرایو دی، ای ډرایو دی، سی ډرایو دی او دا ډیسکټاپ او ډاکومنټ او دا فولډران دي. زه راځم ای ډرایو ته راځم. په ای ډرایو کې دلته یو فولډر جوړوم. ګوره فولډر 2 لارې په دې ځای کې لري، 3 لارې. یوه لاره دا ده چې رسته کلیک دلته وکړې، نیو ته راسې، پر نیو باندې ودرېدې، دلته فولډر وینې، دا هغه اوږده لار ده. بله لار یې دا ده چې دلته دا ولاړ یې نیو فولډر ده وینې، په دې ځای کې مازې کلیک وکړې، بس دا د فولډر موږ ته جوړ شو. دا یم لږ څه اوږده لار ده. لنډه لار یې دا ده چې په دا ځای کې ولاړ یې کنټرول شفټ د ان بټن ووایې، بس دا د فولډر ماته جوړ شو. د اچ نوم ورکوم، انټر یې
چې انټر دې کوي رابسې دا به بېرته راخلاص کړي دلته به راسي فایل نیم په دې ځای کې به دا فایل ته نوم ورکړي زه آر نوم ورکوم بیا به انټر کړي چې انټر دې کوي دا فایل به بند کړي اوس به راسي فایل ایکسپلورر ته چیرې دلته چې رالې و ای ډرایو ته به راسي ای ډرایو ته چې رالې په دې ځای کې به د ایچ ایچ په نامه فولډر پیدا کړي ایچ ایچ فولډر کومه دی دا دی ایچ ایچ فولډر چې دې راخلاص کړي د آر په نامه فایل دی د ورډ فایل دا دی دلته پروت دی سر هم به دې خلاص ان شاء الله دا اوس موږ د فایل ثبتول که چیرې بل عکس یو شی تاسې د دې ډیسکټاپ څخه وړي یا د موبایل څخه راوړي موبایل چې مې کله د کمپیوټر سره کنیکټ کړي د کیبل د لارې کنیکټ کړي په دغه ځای کې درته راوړي د موبایل نوم درته راوړي که فلش شي فلش په دې ځای کې درته راوړي دلته د ډرایو بوکس ته راوړي که میموري کارت میموري راډر مو راچولی هغه درته راوړي فقط یې راخلاص که فرض که اوس دا ای ډرایو څه شي دی یا موبایل دی یا میموري کارت دی چې راخلاص مې کړي دا فایلونه دا دې ماته راوړل فرض که زه دا فایل اوس وړم کوم ځای ته ډیسکټاپ ته وړم یا بل ډیسکټاپ ته وړم ډیسکټاپ ته لنډه لار دا ده چې فقط چپه کلیک ونیسه دا انتخاب کړه و دا کونج ته راسه ډیسکټاپ اتومات دلته ښکاره کوي راسه دلته پرېږدي لایق دا دې دلته راغلی دا لنډه لار د ډیسکټاپ ته راتګ سول او که چیرې هغسې نه کوئ زه وایم چې یا دا دې د دې ځای چې شي فرض که په دې ځای کې زه دغه یوزر فولډر رااخلم څه به کوم دا په سی ډرایو کې موږ د ای ډرایو ته راځم په دې ځای کې زه دغه عکس رااخلم وړم یې په بل ډرایو کې ږدم دا زما د فایل ثبتول دي بل ځای ږدم راسته کلیک به پر وکړي کله چې مې راسته کلیک پر وکړي راځو کټ کاپي دوه شیان دي دا دواړه د انتقال د یو فایل د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالولو دپاره کارېږي کټ دا معنا چې د دې ځای څخه مطلقا ویسه بل ځای کښېږده کاپي دا معنا چې دلته دې هم پاته یي هلته دې هم ویوړل سي زه راځم اوس نو د دې دوه شیانو دپاره بیا شارټ کټ دي ګوره کنټرول سی کاپي کوي کنټرول ایکس چې کوي دغه کوي کټ کوي دغه خو در معلومیږي په کیبورډ کې کنټرول و دلته د سی ټي آر ال دې ته چې ویل کېږي دا د کنټرول بټن ده دا چې دې په یوه ګوته ونیول په بله ګوته په فایل به دې انتخاب کړي سی و کاپي کوي دا چې دې ونیول ایکس و بیا چې کوي کټ کوي یعنی د دې ځای څخه مطلقا وړي زه دا د دې ځای کنټرول ایکس کوم چې کله م کنټرول ایکس کې اف ډرایو دا دی ای ډرایو دا دی فولډران یې دا دي اوس که غواړې دې فولډران ته ویسې که ای ډرایو ته راوړې زه ای ډرایو ته راوړم فرض که اف ډرایو ته راوړم په اف ډرایو کې د لېږدم کنټرول وي لنډه لار یې دا ده چې کنټرول وي ووایي بس دلته ایښودل کېږي که کټ سوی که کاپي سوی مګر که چیرې راسې راسته کلیک وکړې دلته پر چیش باندې کلیک وکړې پیسټ پیسټ یې هم دلته درته ږدي دا عکس دا دی موږ ته دلته راغلی دا دغسې بې فولډره ما دلته جوړ کړي مشکل خو نشته انشاءالله بیا راځو سلایډ ته راځو د هغه څخه وروسته فایل مې جوړ هم کړئ ثبت مې هم کړئ ارګنایز تنظیم مې هم کړئ فولډر کې مې هم کښېښوئ او همداراز دغسې بې فولډره مې هم کښېښوئ یو بل تنظیم موږ په دې ځای کې لرو کله چې دلته رالاست دغه زموږ فولډران دي فولډران ته چې رالاست په ویو کې بیا دلته موږ د فولډرانو تنظیم هم لرو په دې شکل یې ګورئ که په دې شکل ګورئ که په دا شکل 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 چې خوښه مې په هغه شکل تی کولی شي دا فولډران یا خپل فایلونه تنظیم کړي جوړ کړي خو په دې کې بیا تر ټولو لارج آیکن ښه دی لارج آیکن په دې خاطر ښه دی چې هغه فولډر کې ډیټا معلومیږي موږ ته چې په دې فولډر کې دا شی دی په دې کې دا شی دی په دې کې دا شی دی د ورځې معلومولی شو چې دا فلانی فولډر دی زموږ په کار فولډر دی سر په خلاصو دا د دوی تنظیم دی په چیش کې په ویو کې دلته په دې ځای کې موږ یو بل شی لرو کله ناکله یو څوک ضرورت پیدا کړي چې یو فولډر غواړي پټ کړي زه نه غواړم چې دغه فولډر دی اوس فرض که په دې ځای کې یو فولډر زه پیدا کوم دا WHO پروګرام زه ستاسې پټوم څنګه پټوم فقط یې انتخاب کړه راسه پر دغه هایډ سلیکټډ فایل ویني آیټمز پر دا چې دا کلیک وکړي دا به راسې وکې به کړه چې وکې دې کوي دا به چیرې شي ورک به شي اوس نو دی ورک نسو ولې نسو دلته دغه هایډن آیټمز وینئ دا فعاله دی دا معنا چې دغه پټ سوي آیټمونه ماته راښکاره کړه دا به د دې په څنګ کې غیر فعاله کوي چې غیر فعاله مې کوي دغونه فایلونه دې ورک سول ګورئ اف ډرایو دی دغه څو فولډره پاتې سول که زه راسم هایډن آیټم فعاله کړم ماته ډېر فایلونه بیرته راړي دلته دغه فایلونه دوه رقمه دي یو خاکه رنګ دی یو دی صفا رنګ دی دا خاکه ټول هایډ سوي دي یعنې پټ کړي مې دي بیرته دا ښکاره سول او که چیرې اوس فرض که دا دوه فایله ما چیش کړي دي پټ کړي مې دا دواړه زه بیرته ښکاره کوم چې د انتخاب مې کړل دا سلیکټډ آیټم به غیر فعاله کړم چې غیر فعاله مې کړي دا به م وکې کړم ګوره اوس تازه سول دا و د فایل پټول د فولډر و د فایل او که چیرې فایل پټوي دا فایل زه پټوم فقط یا راسه دلته
پر دې هایټ کلیک وکړه یا رسته کلیک پر وکړه. کله چې د رسته کلیک پر وکړئ دا لاندې پراپرټیز ته راسه. پراپرټیز ته چې رالې په دې ځای کې موږ هایټ لرو دا به اوکې کې دا به هم اوکې کې چې اوکې دې کړي دغه به غیر فعاله کې چې غیر فعال دې کړي هغه عکس واشیان به ټول ورسره وکړي. مشکل خو نشته په دې کې. د هغه څخه وروسته فرض کړه زه راځم رسته کلیک پر دې فایل باندې کوم. مخکې خو مې دا کټ و کاپي و دا شیان درته وویله. دلته موږ څو شیان نور لرو. یو اوپن لرو. ګوره اوپن دا ډېر مهم دی. هر فایل سره خلاصوي هغه یو ځانګړی ځای لري چې په هغه ځای کې راخلاصېږي. سره به خلاصو فرض کړه انسان پر لار ځي. موږ سمپل لرو سمپل راځو د کمپیوټر سمپل راځو د انګلیسي سمپل نه ځو. وینډوز دی په کمپیوټر کې کار کوي په موبایل کې کار نه کوي په مخابره کې کار نه کوي په مولد کې کار نه کوي. دغه فایلونه هم دا رقم دي. که چیرې فرض کړه موږ اوس راسو دا دلته اوپن ویت موږ لرو دغه ورډ زه راخلاصوم اوپن ویت ته راځم. اوپن ویت ته چې رالم دلته ماته ګوره نورې برنامې ښکاره کوي. په انټرنیټ کې راخلاص کړه په نوټ پاډ کې راخلاص کړه. کله ناکله د یو چا څه دغه اوښتې دا یعنی ډېر کسان ماته راغلي دي فقط دغه ځنه اوښتې نیڅ راخلاصوی ورډ په کمپیوټر کې نه راخلاصېږي پی ډي اف یې نه راخلاصېږي. یو شی بل په دا کې په اول د دې در مخ چې دغه اوپن ویت به زده کړئ چیش په یاد کړئ ته ایکسټنژن دا ایکسټنژن چیش ته ویل کېږي؟ د هر فایل بغیر د فولډر که په ټلیفون کې که په کمپیوټر کې هر فایل چې دغه نوم یې ورکړی دی د نامه څخه وروسته ټکی لري. د ټکي وروسته یا دوه یا درې یا شپږ توري لري. ګوره هر فایل دی فایل نه کوي پیدا چې ویې نه لري او که یې ونه لري دا بیا راخلاصوی هم نشي بیا په کمپیوټر او ټلیفون دواړه کې. صحیح شو؟ اوس نو دلته موږ مهم په کمپیوټر کې عکسونه ورډ اکسل پاور فینټ دی. ورډ دی اکسل دی او پاور فینټ دی پاور فی ان ټي همداراز اکسس دی او دغه څخه وروسته فوتو چې شي فوتو یا عکسونه دي او بیا موږ چې لرو ویډیو لرو ویډیوز. د ورډ اکسل چې دی د هر ورډ فایل چې ثبت کوي هر نوم چې ته ورکوې خو د نامه وروسته ټکی DOCX لري حتما یې لري. 2014 ورژن اکښته ورژنونه بیا خالي DOC لري. سره به خلاصو اکسل هر اکسل چې خلاص کړي د نامه وروسته XLSX لري. سره به خلاصو دا ځای بخښه کوي زما سم یې دی چې XS دی که SX دی خو خیر هغه بیا په اکسل کې اوس کړو. صحیح شو؟ او پاور فینټ چې دی هر پاور فینټ PPTX لري. کښته ورژنونه یوازې PPT دی او لوړ بیا چې دی PPTX دی. سره به خلاصو اکسس بیا چې دی DB دی. هر فایل چې لري د ایکسټنشن یې DB او د فوټو د عکسو د PNG یو PNG دی بل یې JPG بل یې JPEG. دغه ګرده جلا عکسونه دي. صحیح شو؟ هلته په کامرو کې فرق لري. یو ټلیفون یې واخلي هغه JPG دی په فوټوشاپ کې چې جوړ کړي زیاتره وخت PNG سي سکرین شاټ په ټلیفون کې واخلي هغه PNG راځي JPG نه راځي. ویډیوګانې هم دغه رقم دي. MP4 هم ده او MKV هم ده او WM هم ده. داسې رقم شته خو تاسې چېرته فکر وکړئ دغه ایکسټنشن وپېژنئ. سر مې خلاصو؟ اوس نو کله چې مې ایکسټنشن وپېژندئ لومړی چې په کمپیوټر کې هر فایل نه راخلاصېدی مشکل یې درلودی. فرض که زما دا ورډ دی زه راځم دا وینئ په دا ځای کې چې لري DOCX لري. دغه نو پلازما نه ده معلومېږي درته DOCX لري. که چیرې زه راسم رسته کلیک پر دې باندې وکړم رینیم ته راسم. رینیم څه معنا؟ نوم ورته تغییر کول. صحیح شو؟ دا رینیم ته زه راځم دا DOCX زه دا DOC خرابوم په دې ځای باندې وای لیکم NY مې ولیکئ کوم چیش ولیکئ دا یس چې یس مې کوي. اوس که زه راسم دا ورډ راخلاص کړم ګوره ورډ ولاړې شکل یې واوښتي لکه یو ویروس غوندې داسې دا اوس د دې بعده زه نسم راخلاصوی
بس ماته دلته دا ځای راړی په دغه کې سټور دی، په سټور کې خو نو ورډ نه راخلاصېږي چې ورډ باید په ووډ کې راخلاص شي. ځان به دې خلاص و. دا یې اکسټنشن ما خراب کړي. خو که چیرې بیرته راځم د یو فایل د پټېدو که چیرې تاسو خپل فایل پټوئ یا عکس یا ویډیو تر ټولو ښه لاره دا داسې اکسټنشن یې ور خراب کړه. څوک پوهېږي چې دا عکس دی، ویډیو ده، ورډ دی، اکسل دی، زه د څه شي اکسټنشن وواچوم؟ اکسټنشنونه خو دا څو دانې ما هغه مشهوره درته وویل، سر به خلاص وي چې موږ یې ډېر کاروو. دا مې درته وویله. دا د خدای د رابطه اکسټنشنونه دي. یو اکسټنشن ډېر مهم په دې ځای کې چې څه دی؟ اپلیکیشن. اپلیکیشن څوک پېژني؟ برنامه آفرین. دوه دي، یو د کمپیوټر دی ښه، یو د فون یا ټلیفون دی. د ټلیفون اپلیکیشن بیا څه شی دی؟ APK. ګورئ زیاتره پوښتنه کوي وایي دا ولې په کمپیوټر کې دا برنامه کار نه کوي؟ په ټلیفون کې را ډاونلوډ کړی وایي ولې په کمپیوټر کې کار نه کوي؟ په کمپیوټر کې د APK د راخلاصېدو شی موږ نه لرو چې راخلاصي، لارې نشته. کمپیوټر چې برنامه راخلاصوي هغه باید EXE سره به خلاص و. هر برنامه په کمپیوټر کې هغه EXE ده. زیاتره وخت یو سافټویر چې تاسو انسټالوئ، سافټویرونه زیاتره وخت په چیش کې راځي؟ په فولډر کې راځي. فولډر تاسو به فولډر راخلاص کړئ، په فولډر کې به د چیش په نامه برنامه پیدا کړئ setup.exe. دا اصلیت د کمپیوټر اپلیکیشن دی. او که چیرې په دې ځای کې application.exe لیکلی و دا سره ډېر احتیاط کوئ مې راخلاصوئ، ځکه application.exe زیاتره وخت ویروس دی، په دې شي لیست سره خلاص دی. څنګه به خلاص کمپیوټر کې؟ په کمپیوټر کې چې یو اپلیکیشن فوټوشاپ دی، فرض کړه دغه رقم اکسس دی، سنپ ډرایور دی، یو بل اپلیکیشن دی چې انسټالوئ، دغه فولډر چې مې راخلاص کړئ setup.exe به وګورئ، هغه به پیدا کړئ، دغه باندې به راستا کلیک وکړئ انسټال به کړئ. مګر application.exe چې راخلاصوئ دا به زیاتره وخت ویروس تمامېږي. سر هم خلاص. د ټلیفون د بیا څه شی دی؟ بیا خپل ټلیفون کې وګورئ ټولې برنامې د خپل نامه وروسته APK لري. APK په وینډوز کې کار نه کوي، EXE په انډراید یا ټلیفون کې کار نه کوي. دې شي سره دې ستې کړی. نو د فایل د پټېدو ما درته وویل چې یوه تر ټولو ښه لاره دا ده چې اکسټنشن یې واړوه. بس نور دغه دی ورډ پروت دی، شاید زما شخصي معلومات په دې ځای کې ته پوهېږې چې دا څه شي؟ ورډ اکسل دی، څه شي ښکاره پروت دی، خو مګر څه شي دی؟ دا اکسټنشن چې ورواړی اوس مطلب دا ټکس دی ورواړی دا به ټکس دغسې سم راخلاصېږي. اوس دغه ورډ خراب سو، زه دا مرسته کلیک پر کوم، کله چې مرسته کلیک وکړي رینیم ته راځم، د رینیم څخه دغه NY یې ما اړولی و، دا بیرته CX کوم، وینې CX چې مې کوي بیا به انټر کوم، دا به یس کوم، چې یس مې کوي دا به بیرته ماته څه شي جوړ شي؟ ورډ به جوړ شي. اوس یې ډبل کلیک پر کوم دا دې ماته راخلاص. مشکل خو نشته انشاءالله. فرض که عکس لرم، په دې ځای کې موږ عکسونه درلودل، زه به دا هایټ فایل کلیک کړم، دغه عکس دی ګورئ، دا باندې به زه که الټ انټر ووهم دغه هایټ به ایسته کړم چې تازه سي معلوم سي. اوس دا څه شي دی؟ JPG دی، وینې هلته نه معلومېږي، دلته ورته ګورئ، زه دا بلې پلازما سره عادت یم هلته ګورم. دا څه شي دی؟ JPG. پر دې راسته کلیک کوم، کله چې مې راسته کلیک وکړي رینیم ته راځم، د رینیم څخه د JPG خرابوم، دا په ډي اړوم، انټر یې کړم، ما جي مې واړوئ، چې انټر دې کوي نور عکس څه کېږي؟ خرابېږي، دا عکس بالا ماته نه راخلاصېږي. بېرته JPG ته واړوه، دی به څه شي؟ درته راخلاص به شي. مشکل خو نشته. اوس نو موضوع د څه شي ده؟ د راسته کلیک پر کوم، اوپن ویت ته راځم. اوپن ویت ته چې رالې همیشه به هر فایل په خپل فایل کې راخلاصوي. دلته که چیرې ورډ و ورډ درته راوړي، که اکسل و اکسل درته راوړي، که فوټو و فوټو درته راوړي، که ویډیو و د ویډیو پلایر درته راوړي، په هغه کې راخلاصوي. نو تاسې لومړی څه شي ته ګورئ؟ لومړی د ده اکسټنشن ته ګورئ، چې باید موږ څه شي وګورو؟ اکسټنشن یې وګورو چې دا کوم څه شي دی. دا اکسټنشنونه په یاد ولرئ، برنامه ده، ویډیو ده، عکس دی، اکسس فایل دی، PPT ده، څه شي دی، بیا به په هغه پروګرام کې راخلاصوي. مشکل نشته انشاءالله. بس دی دغونه؟ 2:30 بجې شوې وبس دی.